ملګری فضل حق شدا خاص ورته کوم چې راشي او خپل یو کلام شریک فضل حق شدا ډېره مهرباني انګار صاحب پته پښتنو سره مینه لیوانو سره وشه د رضا رضا یا رس پیرمو سره یو غزل ورته وما ما ګډ غزل له د باچاخان بابا یو فکر پرې مې لیکل له چې دلته خمار دسترګو نه روښ شوی دی دلته خمار دسترګو نه روښ شوی دی دلته مې او یار زما دسترګو نه روښ شوی دی او هر طرف ته ګورم دسترګو نظر لاړلو هر طرف ته ګورم دسترګو نظر لاړلو داسې یو نگاه زما دسترګو نه روښ شوی دی دلته مې او یار زما دسترګو نه روښ شوی دی خواه هما نشته چې دا خاوره نازېدله پرې خواه هما نشته چې دا خاوره نازېدله پرې داسې یو غمخوار زما د سترګو نه روښ شوی دی دلته مې یو یار زما د سترګو نه روښ شوی دی ستا نظر ته ګورمه د خلکو ننداره کې ستا نظر ته ګورمه د خلکو ننداره کې ستا د نظر کار زما د سترګو نه روښ شوی دی دلته مې یو یار زما د سترګو نه روښ شوی دی تا چې سترګې پټې کړې جانانه جو رقیب شولې تا چې سترګې پټې کړې جانانه جو رقیب شولې وشې دا رهبار دی جو د سترګو نه روښ شوی دی دلته مې یو یار زما د سترګو نه روښ شوی دی ډېره مهرباني مننه دوه ملګري سره پاتې دي پروګرام راټولو دغه بل ملګري ته خواست کوم خالد مینوس صاحب ته چې راشي او خپل یو کلام شریک کړي خالد مینوس شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربان دی د چینا ادبي ټولنې د ملګرو ډېره مننه کوم چې داسې یو ښایسته پروګرام یې را جوړ کړی دی او د وخت د کمي په وجه ډېر وخت نه اخلم خو درمن صاحب یو دوه شعرونه تا ته ډالۍ چې د خارې وایستمه اوس مې نور د ځانه روږی د خارې وایستمه اوس مې نور د ځانه روږی څومره په چل مې ستا یادونه د دنیا نه روږی د خارې وایستمه اوس مې نور د ځانه روږی څومره په چل مې ستا یادونه د دنیا نه روږی او د کلام شعر دی چې وخت چې د رنګونو په ماښام کیسه تمامه کړه وخت چې د رنګونو په ماښام کیسه تمامه کړه نو ګلم نن بورا ته د انجام کیسه تمامه کړه وخت چې د رنګونو په ماښام کیسه تمامه کړه نو ګلم نن بورا ته د انجام کیسه تمامه کړه نو شیخ په رښتیا راغی نن یې وویل نو شیخ په رښتیا راغی نن یې وویل ښه په خپله خولې هغه د بام کیسه تمامه کړه نو دا چاوې مې کدا چې د خیالونو یې تاله شوله نو دا چاوې مې کدا چې د خیالونو یې تاله شوله وایس چې په منبر نن د خیام کیسه تمامه کړه مینوشه نو رندان په اوس ولې نه پوهېږي مینوشه نو رندان په اوس ولې نه پوهېږي چې تا ورته د میو د ډک جام کیسه تمامه کړه یو ملګری به راغواړو هغې نه پس بیا د دې مشاعرې اعزازي مېلمه جاوید شاه درمان صاحب راځي ساجد یوسفزي ته خواست کوم چې راشي او څو شعرونه سره شریک کړي ساجد یوسفزي بسم الله الرحمن الرحیم راغلی ملګرو ته مشرانو ته او کشرانو همزولو ته بهیرالی وایم او د یوسف جمیل تنها صاحب دغه یو دوه شعر دي چې مړه بس د پیر خبرې مه کوه مړه بس د پیر خبرې مه کوه لاس کې د لکیر خبرې مه کوه او کرښې د تلي د یار کږې چې دي کرښې د تلي د یار کږې چې دي ښکلې د تصویر خبرې مه کوه او غزل چې ستا کدنګې د غرور نه منارې دي ستا کدنګې د غرور نه منارې دي زما لوړې حوصلې دي تعطرې دي ستا دا حسن او غرور به مدام نه وي
ستا دا حسن او غرور به مدام نوي دا څو ورځې دي چې تا ته نندارې دي ډېره مننه زه ملنګ که د خالي د در نه رالم زه ملنګ که د خالي د در نه رالم ملنګ ستا یم ستا کوڅې کې مې نارې دي ډېره مننه او ته لږ پام وکړه بهر شه د محفل نه ته لږ پام وکړه بهر شه د محفل نه زه خو د څو ورځو نه مې تا ته اشارې دي او آخري شعر دی چې زه ساجد خو د مینې قایل نه کړم زه ساجد خو د مینې قایل نه کړم ناکامي مې ستا د مینې ستارې دي وسلام